السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مشئ وختونه مو په خیر ستاسو پام راګرځوم د نن سهار مهم خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دوحې ته رسېدلی. ښاغلی قریشي ویلي په دې هوکړه کې د پاکستان رول 100 و او که پاکستان همکاري نه وه کړې نو نن به د دې ورځې شهیدان نه وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له لاسلیک وروسته هم مورکام دوام کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي BBC ته ویلي چې له امریکا سره په لاسلیک کېدونکي تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یادونه شوې او تمه ده چې د ورکم موده وغځول شي. سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. په دوحه کې د BBC خبریال شعیب شریفي ته ویلي چې د دې هوکړې په ماده کې ویل شوي چې له لاسلیک وروسته به په تاوتریخوالي او جګړه کې د پام وړ کموالی رامنځته کیږي. د دې سرچینې په وینا له دې مطلب دا ده چې د تېرې اونۍ په څېر حالت به دوام کوي. د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ د روانې فبرورۍ پر 22مه نیټه پیل شوه او نن شنبه 28 فبرورۍ د شوې هوکړې له مخې وروستۍ ورځ ده.